د عقل سترګې وخورې هغه خو کړې ده که نه نو هغه کره لیږې ولې چا چې نه ده کړې هغه کره د پاو په ځای 2 سیره ولېږه د 2 سیرو په ځای دړه یې ورکره ورولېږه چې په مړه خېټه یې سره د باله بچه وخوري زما په دې خبره پوه شو ځان له مستحب طریقه دا ده چې 3 ځایه کا یو حصه خپلوانو له ورکه یو ځان له پرېږده یو حصه د خدای په نامه قربان کا زه وایم خپلوانو به دې م کړي هغه م په توپوله د دې زمانې خپلوان دی خدای په قړ سیلاب خپلوان ملوان ورکوه شکر دی چې رور مې نشته الحمدلله چې رور مې خدای نه دی راکړی شکر دی چې خور مې نشته شکر دی چې ترور مرداره مې نشته رور په ګرنۍ ټوله خور په ګرنۍ ټوله تاله به د پیشو غوندې په تاک کې ناست دی چې کله به یې راوشو کوم د خپلو نه نن پردي ښځې داسې ده که نه والله العظیم پردی به دې سنبالم کی پردی به در سره منډه مو وی پردی به دې په شام کی خپل به دې مال ته غلی نن د خپل نه لوی دشمن بل نشته نو زه یم شکر دی چې نه مې رور شته نه مې خور شته نه مې وراره شته او نه مې خورایه شته ان وسیمه سیمې دي هغه ارامیان هم خدای دې نیکان تاسو خیال راغی نو عزیزانو غریبو له ورکه کور ته یې ورکړه یو څه نو دې وجې نه عزیزانو اخترې مخترې نشته زما خو چې اختر راځي پړه مې تیاروي یو خو مې د اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه په زړه مې چوي اختر مبارک نه دی زمونږ څه اخترونه په دغه ورځ به تاسو جوماتونو کې صاحب یو بل سره غاړې وځي اختر دې مبارک شه ماله چې رانږدې نه شي نږدې شوی نو ښه به نه مبارک دی اختر سپیره نه دی تاسو خیال راغی اختر یې نشته اختر یې د هغه چا وی چې چا خپل بچی د محبوب د رضا دپاره قربانول اختر یې د هغه خلک زمونږ اختر یې نو هسې اخري خبره واوره چې په دغه ورځ د قربانۍ څاروي کې څه ګړبړ راشي یا ګوټ شي یا سرمنې کې څه چل راشي ملا له یې ورولي هله عیبي شو بل واله یو خو بهر ملا نه هم پوښتنې نه کوي خدای ته وګورئ خو چې د جومات امام یې هغه د فلسطین مفتی اعظم صاحب نه به علم کړی نه به سند ور سره یي نه به چرته طالبګیري کړي نه به څه کړي خو 2 درې د اردو رسالې به کتلي او یا رب چې حکمتس کے ناکساں کساں شدن به حکومت پاکستان هم بابو شدن ټول بابوګان او ټول علامهګان واورئ چې داسې ګوډي چې تر قربانۍ ځای پورې په خپله تلی شي قرباني پې کېږي کلکه یې 2 حصې وي یوه حصه غوسه شوي قرباني پې کېږي که غوږ یې 2 حصې وي یوه حصه غوس شوی قرباني پې کېږي په سترګو کې څه چل راغی او دومره نظر یې لګېده چې قربانۍ ځای پورې پتلی شو قرباني پې کېږي په سرمنه یې پم ولګېدو او د سرمنه کې چینجي وشو او لاندې غوښه یې نه ده نقصاني شوې قرباني پې کېږي زما په دې خبره پوهېږئ خبره تنګوئ ما هر چا نه پوښتنې مه کوئ پښتنو خلق په دې ټول صوبه سرحد کې به یا 10 یا به 15